نو کوم یو کس چې په نشې کې مبتلا شوي او دا آیات مبارک وي اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. نو رب العالمین به د نشې نه زر تر زره واړي. یا کو په نارواو او غلطو کارونو کې مبتلا شوي نو رب العالمین به د هغې نه منع کړي او د انسان به نیکمله جوړ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو خویندو نن درته د قرآن مجید یو آیات ښیمه او د دې درته داسې زبردست فواید ښیمه کله چې تاسو د دې آیات مبارک وظیفه شروع وکړئ. د دې فواید ډېر زیات دي خو هغه رونه او خویندې چې هغه په ناروا کارونو کې مبتلا شوي وي شپه او ورځ د هغوی نه ګناهونه په کثرت سره کیږي او وایي چې موږ د دې ګناهونو نه منې شو د نیکو طرف ته زموږ مخه شي د نیکو سره زموږ شوق پیدا شي. اوس دا کوم آیات مبارک درته ښیم اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. د دې آیات مبارک وظیفه او د دې آیات مبارک استعمال دا ته وکړه د دې په برکت باندې به رب العالمین نیغې لار ته راولي. هغه خلک چې د دین نه غافله وي بالکل د دین په امورو باندې عمل نشي کولی او په نارواو کارونو کې اخته دي او د زړه خواهش یې دی چې ما د الله تعالی د دین ناروا کارونه منې کړي او د دین او د نیکۍ کارونو سره زما شوق پیدا شي. نو د نن نه دا عمل وکړئ انشاءالله زر تر زر به رب العالمین د ناروا کارونه منې کړي. د ګناه کار به درته انتخایي ګران شي او د نیکۍ هر یو کار به درته دومره اسان شي چې ښه په زړورتیا سره به هر یو کار کولی شي. بیا لکه بعضې ملګرو کمنټ کړی وه نو هغوی ویلې وایي د نشې د پرېښودو دپاره ته یوه وظیفه وښوه. نو دا وظیفه هم ده او دا آیات مبارک چې دا کوم درته ښیم وظیفه هم ده او یو ښکلی مزیدار ساخت هم دی چې د دې عمل په برکت باندې به رب العالمین د ناروا کارونه منې کړي. که ته په نشې کې مبتلا یې او ځان د نشې نه خلاصول غواړې ته وایې د ستا د زړه ارمان دی چې دا نشه زه نشه کوم او د دې نه واړم نو د دې آیات مبارک چې څنګه طریقه درته ښیم دغسې شروع وکړه. رب العالمین به زر تر زره د نشې نه واړي. دې کې رب العالمین ډېر لوی پاور ایښودی دی. دغه رنګ یو انسان د شپه او ورځ په ګناهونو کې مبتلا دی توبه نه وباسي او ګناهونه کوي ډېر سخت پریشانه دی او بعضې ملګري وایي دا زما اخرنی ګناه ده بیا نه کوم او بیا خو هم هغه ګناه ته نو همغسې وشي. اوس هغه ډېر سخت پریشانه وي د ګناه نه تنګ راغلی دی چې ګناه پرېږدم لیکن د ده زړه نه صبرېږي. نو که دا عمل تاسو وکړئ نو د دغې خلکو زړه به هم د ګناه نه صبر شي او د دوی د لاس نه به صرف او صرف د نیکۍ کار کېږي د بدې کار به نه بالکل نه کېږي. دې کې رب العالمین داسې لوی پاور ایښودی دی. نو راځئ محترمو د آیات مبارک او د دې آیات مبارک چې کومه طریقه ده نو هغه درته ښیم. که یو انسان د دین نه غافله وي او د نیغې لارې نه اوښتی وي یا په غلطو او ناروا کارونو کې مبتلا شوی دی یا د انسان نشه کوي او دې ځان د نشې نه اړول غواړي یا یو بله خبره هم درته کوم د چا اولاد دی او اولاد یې نافرمانه دی اولاد چې نافرمانه شي دا ډېر زیات چې کوم دی درد سري اولاد یې نافرمانه دی خبره نه مني نو که هغوی دپاره هم دا عمل چې څنګه درته ښیم که دا ولې راونیسي نو اولاد به رب العالمین تابعدار کړي. نو راځئ د نارواو کارونه به موږ څنګه منې کېږو د نیکو سره شوق څنګه پیدا کېږي د هغې دپاره دا آیات مبارک دی اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون د سورې بقرې آیات نمبر 5 دی. دغه آیات مبارک به تاسو روزانه ځان ته به اوبه کېدی مخامخ او روزانه به دغه آیات مبارک یو سل او یو پیرې ویې مخکې وروسته به 3 کرته درود شریف ویې بیا به او په دې میاشت کې به یو سل یو کرته دغه آیات مبارک ویې هغې باندې به دغه اوبه دم کې هغه اوبه به تاسو وڅښئ یو ورځ کې به هغه اوبه ختمې کړئ چې هر څونه دم کړي که یو ګیلاس هم دم کړئ که 2 ګیلاسه که هر څونه خو یو ورځ کې به هغه اوبه څښئ. دا عمل به ته روزانه جاري ساتې تر د 140 ورځو پورې. په 140 ورځو کې به رب العالمین د ستا دا ذهن په خپله بدل کړي د نیکو طرف ته به د ستا شوق پیدا شي او د بدونه به د ستا نفرت پیدا شي. او د ټولو بهترینه خبره ده چې کله هم ته خوراک شروع کې دا عمل خو به جاري ساتې خو چې کله خوراک شروع کې د خوراک د شروع کولو په وخت کې چې کله ته چې کوم دی دغه اخلي اولنۍ چې دا کومه لقمه ده نوړۍ ده چې دا اخلي نو بیا چې دی اولنۍ نوړۍ باندې وایه
ووجدک ضالا فهده. دغه آیات مبارک ووایه، هغه نوړی پې باندې دم که او هغه بیا وخوره. دا عمل ته تر د 140 ورځو پورې جاري وساته. بیا وګوره چې رب العالمین د ستا ذهن څنګه بدلوي. ستا زړه نه د ګناه نفرت، ستا په زړه کې د ګناه نفرت څنګه پیدا کېږي، ستا د زړه نه د ګناه مینه څنګه وباسي. ستا په زړه کې به رب العالمین خپله مینه ور واچوي. د ستا سره به د آخرت فکر پیدا شي. او د دې یو پیدا دا هم ده چې دا عمل پابندۍ سره کې نو رب العالمین به دنیاوي زندگی خو هم ښه کړي، دنیا آخره به دواړه ښه وي. نو یو ډېره زبردست او مفید چې دې وظیفه او یو ښکلی مزیدار عمل مې درته وښولو، نو بلکل یې کولی شئ او د دې درته مکمل اجازت دی.